که ته خپله دا ویډیو ګورې او ځان دې دغسې نادرکه کړی که نه د پلار دې اوښکې خو دې ګورې ډېره سخته ده نو که هر ځای کې یا هغه ورونو ته چې معلومات وي چې داود کوم ځای کې دی څه کوي چېرته دی لطفا موږ ته میسج وکړئ نو انشاءالله بابا نه به زه نمبر اخلم آخر کې او در څو پورې دا زوی په پیدا کولو کې سره مرسته وکړي ویډیو در سره خپره کړي دا به ډېر غټ کار شي ښه راغلو دلته خو به دا بابا تاسو ته ښکاري څنګه ناست دی عجیز داسې ناست دی ته به یې چې دا ټول د غري تیږې ده راچلولې دی ستړی شوی همدومره انرژي نو او بجې تقریبا په باندې 3 بجې حاجي صاحب ستړی مه شې السلام علیکم ستړی شوی یې کوم ډاک دی لټولی دا کوم ډاک دی اجمنجي ډاک په دې بایسکل باندې درد کوي بابا پښې دې چې درد وکړي څوک ولې تا غوندې ځوان زوی نه و ښه ما غوندې ځوان زوی دی زوی نه و داسې ځوان چې کار کوي لکه په زور یې راته قصه وکړي دې ډاک کې به یې 200 کورونه ډېر جوړ کړي ډېر کار و ډېر ښه ښه طالبان حکومت چې راغی یو 3 میاشتې کار ویل زما پلار ایران ته ځمه ښه نیمروز ته چې ورسېدو زنګ یې وخوړ د ماما زمانو ته چې زه راځم زما د قاچاقبري پیسې ورکړي هغې ویلې راځه قاچاقبري دې مونږ ورکوو ښه بس ولي بېګا ته راوړو چېرته ایران ته نیمروز ته چې رسېدلی ماما زمن ایران کې و هغې ته ویلي و چې ما د قاچاقبري پیسې ورکوئ چې زه راځم هغې ویلي راځه ښه قاچاقبري دې مونږ ورکوو حقه زنګ شو نه هغې ته ورغی نه یې بېرته مونږ ته زنګ راغی دا 2 کاله او 2 میاشتې 6 بچي یوه یې ښځه یوه مې خپله ښځه یو زه او یوه مې وړی عمر مې 2 کم اتیا کاله دی 2 کم اتیا کاله 24 کې مې تولد شوی دی 29 24 24 دا څو کم کال دی اوس 1440 کې د تولد شوی دولت کې مخکې چېرته دې وظیفه مظیفه کړې وظیفه مې د داود په وخت کې مې عسکري کړې وخت د میدان هوایي کې د شینډان اوس هغه مامور یا هغه مدیر یا هغه ډګروال یا ضابط صاحب چې اوس کینې په کور باندې او آرام وکړي هغه نن سبا په اجمنجي ډاګو کې ګرځي زوی نشته خدای راوستي څوک سوال وکړم لګښت وکړم سوال نه راته لګښت وکړم سوال نه دا ښه دی دا چې د شپې لاړ شي دا درد کوي بس الله مې ویني درد ډېر دی که درد کي ما لا تفجرت إن كي ما لا تفجرت چاته خبر دې ګسمندري لا 2000 ته به کوم کوم راغلی کور دې چیرې دی بابا ګسمندره ګسمندره کې دی قصه خو ډېره دردوره ده که نه دا کور کې به 4 ساعته مړی نشته جړه شته بابا زه یو خبر درته وکړم د حاجي صاحب د سترګو ناسې ګلۍ اوښکې روانې دي ښه دا زوی 2 کاله کېږي چې قسم خو واورېده 2 کاله کېږي زوی نه مړی شته نه ژوندی شته دی 6 ماشومان د زوی یوه یې مېرمن او 3 تاسو 10 نفره حاجي صاحب د 88 کالو په عمر باندې دا بایسکل چې د عمر به هم 10-12 کاله یي او دا پیسه مې په دې ډاګو کې چې د کباړي بایسکل دی الله درته اسانه کړي بابا الله ته ډېر اسانه که نه خدای دې زه خو به دا دعا کوم زوی نوم دې څه شی دی زوی نوم دې داود پلار نوم یې څه شی دی تا نوم زما نوم عبدالرحیم داود عبدالرحیم پلار که ته خپله دا ویډیو ګورې او ځان دې دغسې نادرکه کړی که نه د پلار دې اوښکې خو دې ګورې ډېره سخته ده نو که هر ځای کې یا هغه ورونو ته چې معلومات وي چې داود کوم ځای کې دی څه کوي چېرته دی لطفا موږ ته میسج وکړئ نو انشاءالله بابا نه به زه نمبر اخلم آخر کې
او تر څو پورې د زوی په پیدا کولو کې سره مرسته وکړي ویډیو در سره خپره کړي دا به ډېر غټ کار شي. بابا څونه وخت کېږي کور کې خوراکي موادو دا شیان خلاص دي څه نشته بس دا چې ګټې وړې الله دې اسانه کړي حاجي صاحب ځکه دا ژوند دی د دنیا دا د سختیو که نه او دنیا نه هېڅوک هم داسې نه دي راغلي چې هغې دلته خوشحاله ژوند دی طبعا هر انسان چې ته وینه چې ډېر خوشحاله وي که نه چې هغه سره کښېنه هغه زړه کې به هم داسې غوټې او د دغه سختیو بدله الله تعالی انسان ته ورکوي. الله دې ستا زوی پیدا کړي. زه خو چې د شپې څمله منو دا وایم چې یالله راکړې کاغستۍ دي هم زما صبر ته کړی بدي کړی مې زما صبر ته هر څه چې دې کړي ستا اختیار دی نو ځان واک نه لرم. صبر کوې صبر خو ډېر غټ اجر لري صبر چې ونه کړم څه وکړم که نه په دغسې سبا یم داسې لاړم هلته تبلیغانو څنګه تبلیغان هلته په یو جومات کې ښه نو یو وړکی هلکی راووت نو ما ورته بچی داسې وکړه چې چې اوبه راوباسه ښه ښه خیر دې وي چې هغه لاړ اوبه یې راوړې ښه او داسې مې چې وکړه ما ته وویل کاکا ترې هغه شاته دوکانو شاته هغه جومات دی ښه جومات ته لاړم ښه جومات کې تبلیغ ښه تبلیغان راغلل هلته یو لس شل دقیقې هغو سره هم کېناستې ښه مزدانونه راوړل هغې نه چې راوتل الله تعالی موږ په بابا وخت کې د رښتیا خبرې زه مو دردولم دا ډېره سخت دی که نه چې انسان اولاد ورک کي بیا ځوان جان بیا مسؤلیتونه ټول تا ته په دې سپین ږیري ځان ور په غاړه شي که نه نو رب دې درته اسانه کړي زه به هم دعا کوم ورونو دوستانو تاسو هم دعا کوئ کوشش وکړئ چې بابا دا زوی خدای پیدا کړي نو بل زوی خو نه لرې نه کوم همدا یو دی زه بابا نمبر اخلم که چا هم غوښتل چې بابا سره د میاشتې کومک وکړي بیا به زه خصوصي نمبر هغه ته ولېږم د بابا سره د میاشتې لاسنیوی وکړي. بابا ته لږ دې خوا وګوره انشاءالله ګزاره دې کېږي څنګه دا الله کار دی تا نه کړو هغه جومات کې ناست وم چې مې وکړ نو ما ویل چې یا الله ته خو مې وینې که نه ما په جومات کې الله ته وویل چې یا الله زما خو بېګا ته بچي نار دي بېګا ته یې بچي نار دي. زه یو خبر ته کوم بابا موږ د اتم سړک د تیمني نه راغلي یو دا د لطبن لارې اخر ساحه ده ګوره دا رابطه د دې رب څومره خوږه رابطه یي که نه نو دا رابطه څومره رابطه ټول څو دقیقې منځ کې وتې دي نیم ساعت نه دی وتلی نیم ساعت وتی نه دی مسجد کې دعا بیا دلته راغی ما ته دلته مخ ته راغی زه الله ورته راوستم دا د بابا خپل حق دی مسو ته دې ویسه او بیا هم وایم د ده دا اوښکې چې دي دا ډېرې درنې اوښکې دي د دا اوښکې سیادي نه دي زه پوهېږم ډېر داسې خلک شته دي چې هغې د عادت ګرځېدلی چې چېرته وویني که نه بیا د پرېږدي نه منډې درپسې وهي دا په دې څومره ښایسته ادرس دته معلوم دی که 20 منټه کېږي وایي هغه ته ولې منډې نه وهم دې ته عقیده وایي دې ته هغه باور وایي چې الله تعالی یو بنده په زړه کې خپل ځان په خاطر اچوي دا سپین ږیری دی دا د دغه د رزق ګټلو وسیله ده الله خپل بندگان هیڅ کله هم داسې نه پرېږدي څومره هم سختي وي څومره هم چې در باندې تنګتیا راغلي که نه څومره چې غمونه کې راګیري فقط یو سجده او هغه دا یې ژوندی مثال دی. بابا انشاءالله یو میاشت نیمه میاشت 2 میاشتې د کار کېږي بیا هم هغه مهربانه ذات دی ما ته د نمبر بیا پټ راکړه صحیح ده زه ځان سره پټ داسې نه خو زه به ځان سره وساتم چې څوک غواړي بابا میاشتنی لاس نیوی وکړي نو واقعا مستحق سړی دی او زحمتکش انسان دی او دینداره سړی دی الله به تاسو ته اجر درکړي او د ده به یو چاره روانه شي دا زموږ او ستاسو د پلار پر ځای دی دا پوهېږم چې دا ټوله ورځ وګرځي که نه شپې به یې دا غوښې دا وچه ډوکې دي غوښې هم نشته دا به داسې چې سوځېږي به ورته که نه نو د دې بابا لاسنیوی به کوو. السلام علیکم.